د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد له طرفه اسلام آباد کې د افغان ملي ټي وي او ریډیو رئیس زرین انځور د افغان ولسمشر اشرف غنی سلاکار لال باچا ازمون او پاکستان کې د افغانستان ډیپټي سفیر زردش په درناوي کې د یوې میلمستیا بندوبست وکړی شو. د اجلاس صدارت د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن محمود احمد وکړ. میلمستیا کې شریکو مشرانو د افغان میلمنو راتګ یو نیک ګام وګرځاو او هیله څرګنده کړه چې د دواړو ملکونو ولسونه به د دې لارې یو بل ته نږدې شي. الله تعالی چې کومه خطه پیدا کړې یا چې یو قوم پیدا کړی که د هغو په منځ کې هر څومره تفریق په مصنوعي طریقه راشي خو دا ډیسټاین ټو بی یونایټ دا اخر یو ځای کېږي. خواهش مې دا دی چې چونکې زمونږ غټه برخه د خپل دغه چې کوم دی پرمختګ او د تړون سیمه ییز تړون دا ده چې موږ د لیک او د دود او د کلتور دا اړیکې دي مضبوطې کړو. مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم میینه. نو باید چې بس مونږ د پاکستان او د زمونږ د پښتنو د هغه ځای مونږ د تګ راتګ ادبي کلتوري او تجارتي پاره واله مونږ چې یو بل سره ځو نو زمونږ مینه به سیوا کېږي. هنري فنون چې کوم دي دا د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دي رابطې شروع شي دغه رنګ به سره دې سره مینه زیاتېږي، محبت هم زیاتېږي او ولسي ښېګڼه هم پکې راځي. ریجن کو ایک کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے لیے شاعر ادیب اور لکھاری جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کریں گے اور اس طرح سے یہ جو تقریب ہے جس میں افغانستان سے شاعر ادیب اور لکھاری آئے ہیں اور افغانستان کا سفارت خانہ بھی اس میں رول پلے کر رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مبارک موقع ہے. افغان میلمنو ته څرګنده کړه چې د دواړو ملکونو لیکوالانو په هلو ځلو به سیاسي مشران یو بل ته رانږدې شي. هغسې کېناستل ناست د بېلابېلو جغرافیاو کې د یو خو د پښتو ادب په عمومي پرمختګ کې خپله برخه لرلی شي چې یو د بل د حاله خبر شو، یو د بل د کارونو نه خبر شو، یو د بل د فکر نه خبر شو. هغه کوم نفرتونه چې خلک دلته پیدا کوي، کرکې چې دغه ولس ترمنځ پیدا کوي، دغه یو ملت ترمنځ پیدا کوي، دغه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پیدا کوي، هغه بریدونه به پخپله ونړېږي، هغه کرکې به له منځه لاړې شي، د مینې او د خلوص فضا به رامنځته شي. ولسي اړیکه چې کومه ده د خلکو ترمنځ اړیکه چې ده دا ډېره زوروره ده، دا ډېره قوت لري. د دې نه باید ویره او خوف ونه شي، دا د قوت نقطه ده د دواړو طرفونو. حتی د ولسي اړیکې کې دومره زور دی چې دا په حکومتونو زور راوستی شي. د افغانستان نه راغلي میلمانه د ولسمشر اشرف غني په هدایت د نامتو لیکوالانو طاهر افریدي او سیال کاکړ تپوس پوښتنې ته راغلي دي او دغه ناروغه پښتنو شاعرانو ادیبانو ته د ولسمشر له طرفه مینه او عقیدت راوړی دی. کیمرامین عمر شهزاد سره سردار یوسفزی، مشرق ټي وي، اسلام آباد.